داسې برېښنا تاسو پوهیږئ چې د ژوند له اړینو ضرورتونو څخه ده. په همدې اساس د افغانستان اسلامي امارت د شرکتونو اداره او بیا د افغانستان برېښنا شرکت تل هڅه کوي چې خپلو هیوادوالو ته صنعتي پارکونو ته تجارتي اماکنو او رهایشي اماکنو ته مطمئنه با کیفیته برېښنا ورسوي. کومه خبر چې موږ کړې وه د کابل په هکله وه چې انشاءالله په راروانو 2 کلونو کې به د کابل او د کابل تر څنګ نږدې سیمو برېښنا 40 ساعته شي. که څومره صنعتي پارکونه په دې ساحو کې دي، که دلته تجارتي اماکن دي، که رهایشي دي، که دولتي ادارات دي، ټولو ته به منظمه 40 ساعته برېښنا رسیږي. پاتې شو د ټول هیواد په سطح باندې به موږ کوښښ کوو. افغانستان تاسو ته معلوم ده چې داسې یو هیواد ده چې دلته 40 کاله جګړې تېرې شوي. د افغانستان زیربناوې، د افغانستان زیرمې، دا هر څه ګډوډي شوي او له ستونزو سره مخ دي. په تېرو 3 کلونو کې اسلامي امارت د شاهد ده چې د برېښنا په برخه کې ډېرې مهمې لاسته راوړنې الحمدلله لرو. او بله موضوع تاسو پوښتنه وکړه چې د برېښنا پارچاوي موضوع ده. غواړم لږ تاریخچې ته پکې لاړ شم. کله چې په 2009 کال کې د وخت ادارې پریکړه وکړه چې دوی به له ازبکستان او تاجکستان هیواد څخه افغانستان ته برېښنا راواردوي. په هغه وخت کې یو نیمګړی پلان ورته ونیول شو چې 250 کیلو ولټ لاین په 400 ملي مقطع چې دا ډیره کمه مقطع ده، دا لاین را انتقال شو او په دې کې چې دغه مقطع په اساس موږ ویلی شو چې د دې ظرفیت 300 میگا واټه برېښنا انتقالولی شي، تر دې زیاته نشي انتقالولی. نو دغه سلسله له 2009 کال څخه را شروع شوه چې کوم ساحو برېښنا درلوده او یا هم نوې برېښنا ورته ورکول شوې وه، هلته پارچاوۍ ډېرې زیاتې شوې. بیا د وخت ادارې پرېکړه وکړه چې دغه مقطع لوړه کړي او د 250 کیلو ولټ په جای باندې 500 کیلو ولټ لاین راوغځوي. خو متاسفانه چې هغوی په دې کار کې ناکامه شول، ویې نشئ کولی. او لله الحمد د اسلامي امارت په راتګ سره د دغې پروژې چارې پیل شوې چې اوس د یو شمېر پروژو چارې عملا دوام لري، لکه د دشتیالوان په نوم مشهوره پروژه چې دا له ترکمنستان هیواد څخه 500 کیلو ولټ لاین راځي داسې مزار ته، له مزار نه دشتیالوان، دشتیالوان نه کابل، ارغندۍ او اړوندو سیمو ته.